سی افغانستان درنو لیدونکو سلامونه ستړي مو شئ پخیر راغلی موږ او تاسو روانه ویډیو کې چې وروسته به ملګري هم راځي خبرې به هم کوو ټوکې به لرو خاطرې به ویو خو تر هغې مخکې کوشش وکړئ چې سی افغانستان درنه پاتې نه شي که سبسکرایب کړی مو نه وي ګینګړی چې دی کړنګ به ورکړئ تاسو به سبسکرایب شي نه دا چې دا ویډیوګانې به وګورئ دې ته ورته ډېرې جالبې نورې ویډیوګانې هم لرو هغه به راسره وګورئ باران نشته واوره ده واوره کې معمولا ملګري خوشحاله وي یو ډول فرهنګي غوندې فضا یا دا ده چې د خلکو ډېره خوښېږي شعرونه مو ورته لیکي ترنمونه مو ورته کوي لکه څرنګه چې تاسو ګورئ عمران انګیز د شمشاد تلویزیون تکړه ویاند او په ادبیاتو کې تر ډېره پورې مطالعه لري د ده نه به د واورې په تړاو شعرونه مو اورو ځینې خاطرې به یې ورنه اورو ځکه دی په کابل کې اوسېږي نو انګیز صاحب ستړی مه شئ پخیر راغلی سلامونه ماهر صاحب جوړ بخیر کابل کې وایي چې واوره وشي په اول ځل چې چا پر چا واوره وشیندله که زیری یې پرې وکړه څنګه چې ډوډۍ پرې وکړو تا به همداسې یا دې په چا ډوډۍ کړې یا دې چا درته کړې یار نه مې ورسره جوړه ده دې واورې سره نه ورسره کومه دلچسپي لرم او که څوک یې راباندې زیری مو کې یو ډول باد راباندې لګېږي نو که جوړه دې نه هیڅ داسې عکس به نه ایسته چې مثلا واوره کې ایستل شوی پوسټ شوی شیر شوی جوړه دې نه ولې بیا پوسټ شوی وګوره ما چې دا ما داسې په واوره کې عکس نه دی اخیستی چې زه دې له خپل زړه نه یا مثلا زه یو تمایل وښیم او بیا دې زه اوس هم یعنې تمایل نشته تحمیل دی هېڅکله دغه تحمیل دی هغې خو یو شعر وایي د واورې په تړاو هغه وایي د سلا درمل وایي چې د څڼو له داغونو نه یې مه تخته ډارنه له ستورو خو یې زده کړه لږ د شپې چې څنګه پایي د زړونو د دوهیو په لمبو باندې تاوده دي او د واورو د وطن خلک ماوې چې څنګه پایي یا راځه شال خټک داسې چې عمر هر زمان رفتن کله که واورې هماغه خبره ده یا به ستا له غمه واورم یا به واورم هر صورت هغې نه دې خبرې خبر خټک هم دغسې چې ویلي داسې یو څه شته دی چې مثلا یا به زما له مرګه واوري یا به ستا له مرګه واورم یا به واوري عین شاعر خوشحال خټک ډېر ته بیا هم وایي زموږ یو سندرغاړي ویلی هم راکنه چې په زړه یې جوړوي وړې یوه ورځ به مې له دره وشړې دې کې یو بیت دې ته ورته السلام علیکم دې ته ورته بیت شته نو دا زموږ ملګری انګیز صاحب و له انګیز صاحب سره خبرې وشوې لکه هغه جنګ چې دی یا د واورو ایشتل چې دی هغه خو وروسته موضوع ده هغه به کېږي تاسو سره پاتې شئ بیا هم که نه وي ملګري چا دا سترګې بیا هم داسې شخې کړي غوندي ګورئ دا ګینګری چې دی دا ووهئ ښه یعنې یو کړنګ جیک کوي رحیمي صاحب ستړی مه شئ پخیر راغلی جوړ تازه تکړه په همدې مو ته غږېږو د خبر له اړخې وایو تاسې ځینې نور ژورنالستانو پوسټونه کړي دي چې سمیع شینواری حمید نبي یو شاپور دوی له دندې لرې شو البته استعفا کوي په خبریالۍ کې مهم شی دقت دی او سرچینه ده سرچینه څوک ده دې خبر د کرکټ بورډ دوه ځلې پخوانی اوس څوک دی اوس څوک دی هغه دوه ځلې پخوا رئیس اوس څوک دی بېرته یې د خبر په توګه نه دلته به د خبر ګوره نبي ساحل څومره مهم شی د افغانستان لکه موږ یوازې د عجز الله فضلي په خبرو تکیه نه ده کړې د کرکټ بورډ نه دقیقو سرچینو هم ویلي او ته لږ حوصله ټولو خلکو فیسبوک کم دقت نه کار واخله ممکن سبا بل خبره رښتیا شي مسؤل اداره به وي څوک یې وایي یو مسؤل څوک وي کرکټ بورډ سرچینې هم ده لپاره دی کرکټ بورډ تاسې لیکلی
همکاران ما درته وایي چې برجنګي به وي یا مثلا حنیف ناصري زموږ د ټلویزیون د برخې تکړه پروډیوسر دایم را سره دی له سره به خبرې کوو لږ مخکې له صابر رحیمي سره تاسو د دې هغه د واورې جنګ غولولې سره وکړه یو بل سره ووهل خدا مینه ده دا د شوخي ده دا د واورې سره یا د واورې له کبله د همدې وخت اظهار دی چې کېږي ناصري صاحب ستړی مه شي بخیر ستا نو چې تا ګورم انډیواله بل کار دی نشته بس دا په غونډۍ جوړی وګراب ولې خو بس واورې موسم ده که نه بس ډېر تاویږي راتاویږي نو ګلدار شاته دا ولې موضوع داسې ده دغه دوه درې ورځې چې دي دا د واورې نالیدتوب خو نه دی نه د شپږ کاله مې نور واوره لیدلې ده لا زیاته ستا به لومړی ځل یې فکر کوم نالیدتوب نه دی فقط خوند د لذت د دمه پکې کوو بېرته راځو دومره لږ انسان سره یې کوشش کوم او څومره ایشتل دی خوند ایشتل ایشتل مې ډېر کم یو اوس صابر ناڅاپي ګزار وشو یعنې یو ګزار لګېدلی زیات نه څراک ونه لګېدم خو بېرته مې یعنې دغه سږ شي پرون نن که نه کوم همکار دی سم د زړه د خلاصه تا هغه واوره راټوله کړې کله چې راته دغه ځای ولګي او صحیح څوک لګي زموږ درون څخه خپرونې پرزنټر بلال مارشال قسم کوي ښه کلک مې وویشته بله موضوع دا وه چې هغه سره مې ځکه شمس خلیل او هغه دواړو سهار زه نیولی ومه او واوره شیندل هلته تاسو وایي هغې راته ډېر زور را کړی و مطلب دی چې دغه شو یعنې هغه غوټه شوه سپکه نه لا اوس هم پاتې نه شوخي مې وکړله نه لکه د واورې په برخه دومره کینه وه د واورې په برخه خو شوخي کوو یعنې خپل بدن خو د واوره کې ته واخیسته بدن مې اخیستی و زه خو دې سپک شو زه ډېر ستړی یم ستړی ښه تاسو چې ستا ما ویلې شعر وویل واورې همداسې یو شعر وویل ما ته خو معلومات شته درلود زه شعر شاعرۍ سره دومره علاقه نه لرم چې زده مې ویل لس به مې درته ویلي دا به اوس مې زده مې دي که نه خاطره کوه خاطره خو دې ساتو یو ټوکې مې رایاده شوه که ملک کور نه قصاب ته لېږلی او دوکان ته راسه قصاب نه هغه راوړه لرې راوړه دا چې ده ځای نه تر قصابه ځي او خبرې اترې ورته شهزاده کله چې د قصابه رسېږي هلته پرې نوم د یاده ورته څه لرې څه شته وایي کور کې ورته څه ویلي دي البته نوم یې زده هغه زده و چې لرې ورته ویلی که نه خو نوم یې د یاده ورته فکر یې کړی قصاب ته ویل ماما یو 2 کیلو خېټه خو راکړه دغسې مسله وه ډېره مننه حنیف جان ډېره مننه ته ستړی یم خوب قراری جامع دی خاص مې بدخشان پیرا خو چې د سی افغانستان یوټیوب چینل درنو لیدونکو تاسو سره به زموږ نورې ویډیوګانې هم شریکېږي قرار خو زموږ د نن ورځې یا د دې ماښام چې دا ماښام تاسو لپاره برابره کړې وه ویډیو همدومره وه نورې برخې نورې ویډیوګانې جالبې خاطرې د همکارانو او د واورې جنګ دا ټول به لرو د بیا یا بلې خپرونې پورې د الله په امان خدای